له بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر هغې مه ویده کېږه چې څلور کارونه دې نه وي ترسره کړي. اول نمبر کار تر هغې مه ویده کېږه تر څو دې چې قرآن کریم نه وي ختم کړی. دویم نمبر کار تر هغه دې چې ټول انبیا علیه السلام د ځان واسطه نه وي ګرځولي مه ویده کېږه. او دریم نمبر کار تر څو دې چې ټول مسلمانان راضي کړي نه وي مه ویده کېږه. او څلورم نمبر کار تر څو دې چې یو حج او عمره نه وي کړي مه ویده کېږه. او وروسته له دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه پیل وکړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ خلاص کړ بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ورڅخه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره کارونه څنګه په یو شپې کې امکان لري؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې 3 ځله اخلاص صورت یعنی قل هو الله احد ولولي ثواب دومره دی لکه چې قرآن کریم دی ختم کړی وي. او کله دی چې په ما او نورو پیغمبرانو درود ووایي نو دا هغوی شفاعت حاصلوي. او که ټول مسلمانانو لپاره استغفار ووایي نو ټول درڅخه راضي کېږي. او کله چې سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ووایي لکه یو حج او عمره دې چې کړی وي.